دنیا کې د خدای داسې خلک هم پیدا کړي دي یا الله تما وطن بس. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه چل دی؟ ښه حالات ښه دي؟ شکر الحمدلله. ته کوم ځای؟ زه یې 400 یم. 400 دی؟ آی دې کولې داسې خپه ناسې؟ ډېره جي بس ناس یو مزدوري لروتې یم تیل خرڅوم. تیل خرڅې؟ په څو دی بوتل؟ دا جي بوتل خرڅو په 440 روپۍ دا نیمه کیلو والا دی. ها او دا بل چې دی دا په 200 باندې خرڅو په 200 باندې ولګي دا یو په نو چې ما سره به له گزاره کې 1000 شي سو دا په سو بیره کې گزاره پکې وکړي نو 440 روپۍ بس کنه 400 والم چې 40 روپۍ پکې ما ته پرې دی کنه نو د اندازې مطابق به زم چې کم از کم دی کې خو به 300 روپۍ راز غټي جی دا ما وروړي 2 کیلو تیل 2 کیلو تیل مې وروړي نو دا کیلو مونږ له چې زیاتې ګټي کنه جی نو دا 100 کیلو روپۍ کیلو مونږ له ګټي بس. ها ها جی 300 روپۍ 500 روپۍ ته پاتې کی نه جی 500 نه دا 600 دا پکې بس پاتې کیږي. دام ډیری دي ما شکر دی جی الله رحم دی نور خیر جی تاسو حالات ښه دي شکر. څغوري بدل شته نه زم دنه دا چې بدل دي صحیح نو بس را دوای کو بدل دي صحیح دا چې خپه نه شنو دا چې تا باندې دا شکی غونډه شوم ما یو چې صحیح حساب کتاب دی رانیزي شولې رانیزي شماته جی ولې ته کو صحیح راځي بدل دي وګوره زه یو درېګم کنه شاته چې زه چاته ودرېګم نو بزاغه بیا ماته درو په شان ښکاري ځکه ورته ولاړې منو کو زه درو په شان د ښکارا ما خورا توایا کو نه بس زما بس جی دا دغه دنیا را درمانی دنیا را ده ها بس ارمانی خو سړی ته زیبا دغه خو شک نشته او بس الله ر باندې خپل پردي واچولې کی اخر چا په هر مسلمان باندې امين دا ویل است خدای د بل نه محتاج کی بس امين طبعا سشته نه د ټنشن منشن سشته سو یره بس دی وخت کې خو شتمو نیم شته بدلا تر پرې زه یو کار وګم جی دا کار وګم از راته نن ستړی ښکاری دا تیل د رسودي ټول چې دا نه ټول والا مو بس کوړه دا ټول تیل او کیلو مو سکم شپږ کیلو دي ها دا خو بیا ډیرو کم دي خو زم چې یو کار وکړو چې دا ټول زما د 100 روپو شي بیا به څنګه شي دا 100 روپۍ راځي ها دا ډیری دي کنه ډیری دي او کنه ډیره والا کنه نو دا وز لوخي به راکې کنه زه د سپویم کنه ته داونی سا داونی و دا سکار بوګو چې تیل هوتا په ما خرڅ کړل کنه دا تیل مو والا کور ته چوټیو کو سبا روز سبا یې خرڅ کا څنګه ده خو خلا دا چې ټیک ده تیلم نه لرم پسنګ زم د نه پتلو کې نه یو تاسو کوم بیا نه زما ما تر نږدې شه ها جی یو تاسو د نه کوم پتلو کې دا پیسې دستا مزدوري د تعالی الله پاک درکړه په دې خوشاله شکر نه خوشاله مرکم ته اوس به چټیو کې بس ما سو مې به مام لګا دا کور کې بس هغه بیماره سره بس ما خدای پاک اوس کیناستم سړی شوم څه مسله وا کور کې لګا بس ورو څه بیماری نو څه چل دی به کور ولا دا ورو بیمار او بس هغه سره بیا دا هغه چې نو خراب شي ویني سره نو هغه په وجه چې نو هغه سپي وي کوي ها
ته ګوره حوصله وکړه ته ما ته راښکته ته ما ته خبر وکړه که نه چې زه ورم که ته ما ټولې حوصله ولې بیلې نه حوصله خو نه بیلم څو روپۍ لګي په هغې لس 15,000 نو بیا خو د 10 روپۍ الله پاک درکړې بیا به څه کوې تیل دي دا تیل خو نه بیا واله که نه لکه تیل به نه خامخا لمه تیل هم نه علم ښه زه یو بل کار کوو دا دې کار به کوو دغه 10 روپۍ چې دا کمې ما تاله درکړې دا خو له تیلو وې که نه دا له تیلو نه دغه ستا دغه کور والا چې کوم بیماره ده د هغې د علاج شوې او دا 10 روپۍ له تیلو شوې خو ډېرې زیاتې پیسې دي که نه دنیا کې د خدای داسې خلک هم پیدا کړي دي یا الله ته ما ورته بس دغه خو تا د خپل ځای کې خشته خشته خلک هم خدای پیدا کړي دي دا والا دا 10,000 روپۍ ما ته راښکته شو درته خبره کوم دا 10,000 روپۍ څه ستا د مزدورۍ شوې او دا 10,000 روپۍ زما د هغې خور چې ته وایې چې بیماره ده دا د هغې د علاج شوې دا څه کوې په دې څه وکړم ته ځان سره وایه دا خامخا راکې بچې دا خامخا راکې بیا و بل کار کوو نه 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 بیا خبره وره خبره وره دا ډېر دي که نه نه دا 1000 روپۍ را دې تیلو نه که نه ډېر دی وکړه اوس درته یو خبره کوم ته د ونیسه اوس درته زه یو خبره کوم ما سره ډېر دغه وکړه بس دی دا زما ډېر دی ته ما نه پېژنې او زه تا نه پېژنم دا پیسې تاله چا درکړئ الله پاک درکړي ستا په ړه کې زه به کښېنم دا تاله الله پاک درکړئ نن بس اوس پې منګه ختم پیسو ته اوس بنده وه بس اوس به خدای راوستې رب العالمین اوس به چېرته ځې کور ته ځم د هرې که ښه خوشحاله په هغې بچي ورته یم چې هغې چې وم ځم راځې اوس نور بچي دې شته ما د خدای څلور بچي مې نه چې څلور بچي دي دي که نه زما خبره ده اوس کېده غوږه زما خبره وره د هغې څلورو ماشومانو دا 4 نوټه راغلي دي دې نه به 1000 روپۍ غیله ورکړي ونیسه دا خو زما ګوره ستا چې کوم بچي دي هغه زمونږ هم وروڼه دي که نه دا خو سپیشل د هغې سره دا به پکې اوسې والا اوس لاړ شه کور ته زما هغه خور چې د هغه ډاکټر ته بوځه سبا روزه خپله مزدوري کوه سبا بیا الله شته خدای دې مه خرابوه اوس ما ته اجازت دی خدای دې تل آباد ساته خانجي لاړم خدای دې ډېر عزت وکړي ډېرې تېرې درکېدل والا فامان الله دې جرم منتاجه کوه